سلام دوستانو. یو دوست لیکلی استاد تاسو ښه پوهیږئ چې د افغانستان نیم خلک د رواني ستونزو د حل لپاره دوا اخلي او لکه نقل داسې خوري او تر کومه ځایه چې زه پوهیږم ستونزې په مشاوره حل کیدای شي. زما پوښتنه دا نه ده، زه غواړم په دې پوه سم چې عصبي دواګانې څه ستونزې لري، آیا احتیاط نه لري؟ ښه، اول خو باید ووایم دوسته وروره چې اوس نقل خلک نه خوري، اوس نور شیان راوتلي دي، اوس نور خواړه راوتلي دي، نور شیرینیان راوتلي دي. اوس معمولا خلک از ما ستا غوندې پخواني نقل نه خوري، هغه پخواني نقلونه یا هغه نقلونه چې په منځ کې به بیا نخود و یا به بادام و بیا به هغه کله کله سوی و، هغه اوس خلک نه خوري. اوس ډېر عجیب شیان راوتلي دي، هغه خلک خوري. په هر حال د دوا په برید او د دواګانو د استفادې په برید باید ووایم چې له بده مرغه دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا په نورو ټولنو کې هم تر کومه ځایه پورې چې زه په نورو هیوادونو کې مراجعین لرم، د ګڼو هیوادونو که هغه په اروپایي ایالتونه دي، امریکایي ایالتونه دي یا اروپایي هیوادونه دي، په ډیریو هیوادو کې دوا د اروایي ستونزو لپاره دوا د یوې درملنې په حیث په ډېر جدي باور کارول کیږي. زموږ هم باور دا ده، یعنی کله چې زموږ وایم یعنی اروپایان هم په دې باور لري چې په ګڼو ستونزو او د ګڼو ربړو او ګڼو اروایي ګډوډیو او عصبي ستونزو په حل کې پرته له دوا بل څه کومک نشي کولی. اما د دوا مسله په افغانستان کې د نورې ټولنې په څیر نه ده. دلته له بده مرغه ووایم چې سره له دې چې باور دا ده چې دوا ستونزې حلوي، په ورته وخت کې زموږ ځینې عزیزان او دوستان او هم مسلکان او همکاران هم له بده مرغه ووایم چې دوا ته اوس د ناروغ د جوړېدو یا د ښه کېدو په سترګه نه ګوري. ډېر ځله ځینې ډاکټر صاحبان له بده مرغه دې ته په یو شکل د تجارت په سترګه ګوري او دوا له اړتیا پرته زیانونو ته یې له کتو پرته ګڼو ناروغانو ته ورکوي او ناروغان یې په بدو او ګڼو ستونزو او ربړو اخته کړي. اما هغه څه چې تاسو په خپله پوښتنه کې مطرح کړي وه د احتیاط یا روغتیا مسله وه. احتیاط یا روغتیا او اړتیا فرق لري ورور. روغتیا او اړتیا د دوا په برید موږ دوا ته ډېر ځله د روغتیا په سترګه نه ګورو، موږ د اړتیا په سترګه ورته ګورو. یعنی تاسو اړمن کیږئ، تاسو اړ یئ، بیا کله چې دوا خورئ مجبور یئ، بیا نو مجبور یئ چې دوا وخورئ، په بیا ځلې وخورئ، په بیا ځلې وکاروئ، که نه ستونزه مو نه حل کیږي، سکون نسئ پیدا کولی، خوب نسئ کولی او ډار، ویره او تریدل او تنیدګي مو نه حل کیږي. نو تاسو بنان تاسو که روږ دی درته ونه وایم، اړمن او اړتیا لرونکی درته ویلی سم، یعنی ته ټول عمر دې ته اړتیا لرې، ضرورت ورته لرې، محتاج یې چې وکاروې، کیدای شي زیان درته ونه رسي، اما همدغه دوا هم چې خورې خپله د یو ضرورت او د یو اړتیا په سترګه یا په یو شکل باید وکاروې. دا یو مورد ده چې دا مسله غواړم سره حل کړو. دویمه مسله، اروایي دواګانې او هره دوا په خپل ذات کې زیانونه لري. دا هم ډاکټر صاحبان مني او هم په هغو ناروغانو په هغو مراجعانو چې دا دواګانې کارولي دي په ثابته سوې ده، په تجربه سوې ده او دوی خپله په اصطلاح واویلا کوي چې ګڼې ستونزې ورته پیدا سوي. هره دوا په خپل ذات کې خپل خاص ترکیبونه لري او دا ترکیبونه یا هغه مادې یا هغه مواد کیمیایي توکي چې په دواګانو کې کارول کیږي معمولا په کیمیایي ډول کارول کیږي، یعنی تابع شده او تربیه شده جوړیږي او هغه چې کله بدن ته ځي چون تربیه سوي
تابع سوي د بدن په ځینو غړو ښه او په ځینو غړو بده او ناوړه اغیز او تاثیر کوي چې بیا موږ دې ته جانبي عوارض وایو. دا دویمه مسله. بله مسله چې غواړم اشاره وکړم ورته هغه دا ده چې کله کله ځینې دواګانې ټول عمر ضروري برور، یعنی په اپلیپسي کې یا میرګي کې، په سکیزوفرنیا کې، په شکر کې، د زړه په ناروغۍ کې، په نورو ګڼو ناروغیو کې، ان کله کله په اروایي ناروغیو کې لکه ځینې ژور خفګانونه یا ځینې اضطرابي اختلالونه یا ګډوډۍ موږ مجبوره کوي، یعنی زموږ د دوا برخې ارواپوهان یعنی کلینیکي ارواپوهان یا ووایم چې زموږ د عصبي او عقلي برخې همکاران دې ته مجبوره کوي چې ناروغ ته یو عمر او د ډېرې مودې لپاره دواګانې تجویز کړي او دی مجبور کړي چې هغه د ټول عمر لپاره وکاروي. ځینې انسانان او ځینې ناروغۍ عمري دوا ته ضرورت لري. زما پیشنهاد او وړاندیز به تاسو ته دا وي دوسته چې اول خو کوشش وکړئ، هڅه وکړئ چې ځینې ستونزې او ځینې ربړې په خپله شخصي په فردي ډول حل کړئ. که احیانا تاسو دا کار ونه سوی کولی بیا یې په اړوند څېړنې او تحقیقات پیل کړئ. که احیانا څېړنو او تحقیقات هم تاسو سره مرسته ونه کړله بیا له یو متخصص او مسلکي کس نه مرسته وغواړئ، هغه ته وخت ورکړئ چې مداخله وکړي. که بیا هغه هم مرسته ونه سوی کولی بیا د دوا او ورته نورو مسایلو ته پناه وړلی شئ. اما دوا هم باید یو مسلکي خواخوږي ډاکټر په وسیله تاسو ته توصیه شي. مننه.